که میرمن د کوروالي پر وخت کې چغې وهي یا بغارې وهي او خیزه کې وهي نو ولې خوله کې ګوته ورکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. اکثره میرمنې د کوروالي پر مهال ډېرې چغې او سورې وهي، یعنې ډېرې خړتاکې وهي چې دا د دې وجه څه ده. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. هغه میرمنې چې د کوروالي پر وخت یا د کوروالي په دوران کې چې کله خاوند سره یو ځای شي او یا هم خاوند د میرمنې شرمګاه د کوتک ور داخل کړي نو دوی اکثره د 15 منټه بعد چغې وهي او یو ډول خړتاکې او خیزه کې وهي. د دې لپاره چې تاسو هم د میرمنې په دې راز پوه شئ نو تاسو کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. کله چې میرمنې سره تاسو یو ځای شئ نو دوه علته لري. یو دا چې د دوی په سترګو باندې تیاره راځي او سترګې د خوند له لاسه پټېږي. بل دا چې دوی د کوروالي پر وخت دوی ډېرې چغې وهي چې دا دواړه علایل د دې چې دا په خوند کې کله میرمن راشي نو هم چغې وهي او هم سترګې پټېږي. د سترګو نه خو نه چې بلکې چې کله میرمنې چغې وهلي نو تاسو کولی شئ د خپل لاس د منځ ګوته ورکړئ او یا هم د شهادت ګوته د میرمنې په خوله کې ورکړئ تر څو ستاسو په ګوته باندې د دې ساعت تیر شي. کله چې میرمنه په خپل دوران کې چې د کوروالي په دوران کې د میرمنې شرمګاه د کوتک داخل شي نو د دوی څخه یو حوصله راوځي او دا یو ډېره خوندوره صحنه ده او کولی شئ په دغه ټیم کې ستاسو د میرمنې خوند 2 چنده زیات کړئ. او د 2 چنده خوند زیاتېدلو طریقه دا ده چې کله دوی چغې وهلې یا هم بغارې وهلې یو اخوا او بلې خوا اوښتو نو تاسو کولی شئ میرمنې ته خپله منځنۍ یا هم د شهادت ګوته خوله کې ورکړئ چې د دې سره د دې ساعت تیر شي او خوند ترې واخلي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.